دوستانو دا د شلمې صدۍ خبره ده چې یو سړی پر خپل اس باندې سپور د غرو خواته روان سو. د یو لاره ویلده چې پر هغه باندې درخته رایله سوې وه. دی د درختې خواته ولاړی. دلته ویلدلو چې 3-4 کسان پر دا درخته باندې لګیا د درختې د لرې کېدو کوشش یې کوی. دا سړیان د فوج ځوانانو او د دې سره یو بل افسر هم موجود و چې د هغه په لاس کې یو ډنډه وه او پر دا جونیر افسرو باندې نارې او چغې ویلې چې ژر کوئ دا درخته د لار څخه لرې کړئ. پر اس باندې سپور دا سړی افسر ته مخاطبه سو او ده ته یې وویلې که ته چیرې د دا ځوانان سره لږ مدد وکړې نو دا درخته به ډېر په اسانۍ سره د لارې څخه لرې کړي. دا سړی ډېر په غوسه سو او ورته ویې ویلې چې زه د دوی سینیر افسر یم، زه د دوی کیپټن یم، زه څنګه د دوی سره دا کار وکم؟ دوی زما جونیر دي، زما متحد دي. پر اس باندې سپور دا سړي چې دا خبره واورېده ورته ویې خندل او د اس سره شوه سو او دا ځوانان سره مدد وکړي او د درختې لرې کېدو کوشش یې شروع کړي. 3-4 منټه تیر سو. دا درخته دوی په ګډه یو کایي خواته ورلکه او لاره خلاصه سوه. دا سړی پر خپل اس باندې سپور سو او د دا افسر خواته ولاړی. هغه ته خپل کارډ ورښکاره کړي چې دا زما ویزیټینګ کارډ دی او زما نوم وینسټن چرچل دی. زه د دا ملک وزیر اعظم یم. که چیرې بیا ستا په علاقه کې پر یو لاره باندې درخته رایله سوه نو ما ته ټلیفون راوکړه. زه دا درخته د دا لارې څخه لرې کوونک باندې نه شرمېږم، ولې ما ته د خپل جونیر افسران سره او د خپل ځان لاندې خلکو سره کار کول ډېر خوند راکوي.